اوکې ګلابه نن مونږه انډرسټینډ کوو یو ډیر زیات انټرسټینګ پویم او هغه دی د سالیټري ریپر یا سالیټري ریپر. ګوره ګلابه دا پویم چې دی دا ویلیام ورډزورث لیکلی دی، یعنی د دې پویم شاعر چې څوک دی هغه دی ویلیام ورډزورث. خو د دې پویم د دې شروع کېدو نه مخکې ستاسو په دې مایند کې یو پکچر جوړوم چې تاسو ته بیا دا پویم انډرسټینډ کول چې دی دا آساني. ګورې صاحبانو دا شاعر یعنی ویلیام ورډزورث دی په سکاټلینډ کې په یوه واده باندې تیریږي، ویلی ده په هغې باندې دی تیریږي او دی هغلته کې یوه ځوانه ښایسته جینۍ هغه وویني چې هغه هم فصل ریبي، فصل کټ کي او د هغې سره سره ګانې هم وایي، ټپې سندرې هم وایي. دی د هغې جنۍ د دې آواز نه، د دې ټپو نه، د دې سندرو نه، د دې ګانو نه دی دومره زیات امپریس شي چې دی هغلته کې ودرېږي. د څه ټایمه پورې دی د دې جنۍ دا ګانې واوري او د هغې نه بعد چې هغه ګانه ډېره زیاته اوږده وي نو دی هغلته کې سټې نشي کولی، د هغې ځای نه روان شي، مطلب په خپله لاره باندې شروع کړي هغه خپل سفر او دی روان شي. خو دی د هغې جنۍ د هغې آواز نه دومره زیات امپریس شوي وي چې د هغې د هغې آواز په صفت کې دی دا پویم چې دی هغه ولیکي. مونږ چې زیاتر کمې خبرې کوو نو هغه به د سکاټلینډ د وادۍ سره، د سکاټلینډ د جزیرو سره، د سکاټلینډ د هغې دوشیزه سره ریلیټډ به وي. دی د دغې جنۍ د هغې آواز دومره صفت وکړي، دومره د هغې نه امپریس شي چې دا پویم چې دی هغه ولیکي. تاسو به بیا په دې پویم کې دا هم ووینئ دی د دې جنۍ د آواز د بلبلې د آواز سره د دې نه علاوه د کویل یعنی د کوکوبرډ د آواز سره هم کمپیر کړي. نو تاسو دا پویم کو چری ریډ کوئ نو تاسو په خپل ذهن کې دا پکچر کیدئ چې یوه جنۍ ده او د هغې جنۍ د دې آواز نه دا شاعر دومره امپریس شوی دی چې د هغې په صفت کې دا پویم چې دی دی لیکلی دی. اوس راځو او دا پویم ورډ بای ورډ، سینټنس بای سینټنس انډرسټینډ کوو and I am fully convinced چې تاسو به ډیر زیات انجوای کړئ. بالکل سمپل دی، ټیک ده. We behold her single in the field. behold مطلب څه شی دی؟ دیکھو، لک. او فیلډ مطلب څه شی دی؟ کیت یا پټی چې ورته په پښتو کې مونږ وایو. یان سالیټري هایلینډ لیس. یان مطلب دیٹ او هایلینډ لیس نه مطلب څه شی دی؟ هایلینډ د سکاټلینډ د دغې واده یا د دغې غره د پهاړۍ نوم دی، ټیک شو. او لیس نه څه مطلب دی؟ دوشیزه، ځوانه جنۍ چې کومه وي، ټیک شو. هایلینډ لیس مطلب څه شی دی؟ غرسنۍ جنۍ، د سکاټلینډ غرسنۍ جنۍ. وی وګوره behold her single in the field yon solitary highland lace. وی وګوره دغه د سکاټلینډ د غرسنۍ جنۍ چې هغه په پټي کې یوازې ده. reaping and singing by herself چې هغه د ځان سره ګانې هم وایي او په پټي کې فصل هم ریبي. شاعر وایي وی دغې د سکاټلینډ د غرسنۍ جنۍ ته وګوره، دغې غرسنۍ ځوانې جنۍ ته وګوره چې هغه په پټي کې یوازې واښه یا فصل هم ریبي او د هغې سره سره د ځان سره سندرې هم وایي، لوبې هم وایي، د ځان سره ټپې هم وایي، ګانې هم وایي. اوس دا شاعر ځان ته وایي وی stop here دلته کې ودرېږه، or gently pass یا په خاموشۍ سره د دې ځای نه تېر شه. د دې نه بعد شاعر څه وایي؟ we alone she cuts and binds the grain. یوازې هغه هم دا فصل کټکي ریبي او هغې نه ګېډې هم جوړي. تاسو کو چېرې لیدلي که نه کله چې مونږ د غنمو لو کو نو مونږ څه چل کو؟ مونږ اول غنم وریبو او د هغې ریبلو نه بعد مونږ د هغې نه ګېډې جوړې کو، باینډس مطلب تړي یې هم. نو دغه شانتې دا جنۍ چې کومه ده نو دا څه چل کې دا یوازې ده په دې پټي کې دا غنم یا دا جوار دا فصل چې کوم دی دا ریبي هم یوازې او د هغې نه ګېډې هم یوازې جوړي.
we and sings a melancholy strain او د دې سره سره د غم نه ډکه سندره چې کوم ده هغه هم وایي. یعنی واښه یوازې ریبي، هغه ګېډې ترې هم جوړي او د دې سره سره د غم ګانې د غم سندرې هم وایي. او لسن واوره، فار کیونکې د ویل وادي، ویل نه څه مطلب دی؟ ویلی وادي. پروفاؤنڈ گہرا، ڈیپ. از overflowing چې هغه څه کېږي؟ اوورفلو کی with the sound د دې د آواز نه. شاعر وایي واوره د دې دا ګانه، ځکه چې د دې د دې ګانې دا گونج، د دې د دې ګانې دا انګازې دا په دې ټوله واده کې خورې شوي دي او د هغې واده نه بهر وځي. اوس کو چېرې مونږ د دې سټنزا په سمپل الفاظو کې ترجمه وکړو چې په اسانه پې مونږ پوه شو، نو د دې مطلب دا دی شاعر وایي مونږ ته چې وګورئ د دې سکاټلینډ دې غرڅنۍ جنۍ ته چې هغه په پټي کې یوازې ولاړه ده، واښه یا فصل چې دی هغه ریبي او د هغې فصل د ریبلو سره سره ګانه چې دی هغه هم وایي، سندرې ورسره هم وایي.